بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د روان مریض کال د غبرګول یا جوزا دریمه او د 2022م کال د می 24مه نیټه ده. تاسو د ژوندون د شپږو بجو خبري ټولګه ګورئ. د خبرونو په پیل کې تر ټولو مهم: د کابل په غرب کې د ګاز یو ټانکر چاودنه کړې. خالد زدران وایي چې په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د پړاوونو خبرو وروسته د هوایي ډګرونو د قرارداد لاسلیک. د افغانستان د 4 هوایي ډګرونو قرارداد له متحده عربي اماراتو سره نن د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو لخوا رسما لاسلیک شو. که پرېکړو ته احترام ونه شي د لویې جرګې جوړول بې معنا ده. کارپوهان وایي که د لویې جرګې پرېکړو او نظریاتو ته احترام ونه شي بې معنا ده. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې په ایران کې د یوې لوړپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د کابل په غرب کې د ګاز یو ټانکر چاودنه کړې. د کابل امنیې قمندانۍ ویان خالد زدران پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ګاز یو ټانکر د کابل ښار 18مې حوزې اړوند نخا سیمه کې د ګازو په یو پلورنځي کې چاودنه کړې چې له امله یې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې سیمې ته پر وخت د اوروژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسېدلي او اور یې مړ کړی او د پیښې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې روانې دي. اسلامي امارت له متحده عربي اماراتو سره د 4 هوایي ډګرونو قرارداد لاسلیک کړ. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو رسما د هیواد د 4 لوی هوایي ډګرونو قرارداد له متحده عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. چارواکي وایي اسلامي امارت د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره پوره هڅه کوي او په همدې هدف ورته قراردادونه لاسلیکوي. په ورته وخت کې مسؤلین وایي له یاد قرارداد په شتون کې به ډېری ستونزې حل شي او هر ډول پروازونه به بیا پیل شي. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو رسما د هیواد د 4 لویو هوایي ډګرونو قرارداد له متحده عربي اماراتو سره لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې به د کابل، کندهار، هرات او مزار شریف هوایي ډګرونه تخنیکي چارې د متحده عربي امارات تخنیکي ټیمونو لخوا ترسره کیږي. یاده غونډه کې د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ویل اسلامي امارت غواړي چې افغانستان له اوسني وضعیته وباسي او زیاته کړه چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره د خو همکاریو او اړیکو غوښتونکی دی. موږ غواړو چې د ټوله نړۍ د ملکو او دولتو سره ښې اړیکې ولرو او د ټولو سیمو غوښتنه دا ده چې افغانستان یو ځپل شوی ملک دی. ډېر تکالیف او ډېر مسکنات غربت تېر شوی دی. د هر چا سره نیک تعلقات او نیکې رابطې غواړو او د دوی څخه خواهش دا دی چې د افغانستان د دې مظلوم ملت په خاطر خپلې پانګونې او خپلې سرمایه ګزاري په افغانستان کې وکړي. نوموړي همداراز هیلهمندي وښوده چې له قرارداد وروسته به د سوداګرو د ویزو ترڅنګ د پانګوالو پر وړاندې شته ستونزې به هم حل شي. دغه تړون په خاطر زموږ د تجارو وروڼو، زموږ د عامو خلکو ټولې لارې خلاص شي. که هغه مشکل د ویزو په باب وي هغه به هم انشاءالله حل شي، ځکه هر چا ته به لاره خلاصه شي چې هغه په افغانستان کې راشي او خپله پانګونه وکړي او خپله سرمایه ګزاري وکړي. دغه ستونزه به دوی ته نه وي چې نه زه بیا د یو خوا څخه ویزه اخیستی شم نه بیا راتللی شم یا به ماته مشکل وي. هغه مشکل انشاءالله 100% کې حل کېدلی شي. په ورته وخت کې د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي له قرارداد وروسته به ډېری ستونزې حل او هر ډول داخلي او خارجي پروازونه به بیا پیل شي. انشاءالله د دې قرارداد په امضا سره به ټولو مهمې بینالمللي هوایي کمپنیانې به دا جرأت وکړي او دا توانمندي به پیدا کړي چې افغانستان ته د مسؤلو پروازونو د ترسره کولو په خاطر
خپل ټولې الوتنې د سره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت له سقوط سره سم په هیواد کې نړیوال پروازونه په ټپه ودرېدل چې د ډیریو خلکو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړل. هیلهمندي شته چې د دغه قرارداد له لاسلیک سره به بیرته کورني او بهرني پروازونه عادي حالت ته راوګرځي. کارپوهان وایي که د لویې جرګې پریکړو او نظریاتو ته احترام ونه شي بېمانا ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که چیرته د راتلونکي لویې جرګه کې د ټولو خواو پریکړو او نظریاتو ته احترام ونه شي نو دا جرګه به مثبت او ټول منلي عواقب ونه لري. دوی غوښتنه لري چې د لویې جرګې غړي باید فرمایشي نه وي او د ځانګړي میکانیزم او معیارونو له لارې دې وټاکل شي. وروسته له هغې چې د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د لویې جرګې د جوړولو لپاره د یو کمیسیون له رامنځته کېدو خبر ورکړ، کارپوهان وایي که د لویې جرګې پریکړو او نظریاتو ته احترام ونه شي نو د دې جرګې جوړېدل به بېمانا وي. ښاغلي دلاور ټینګار کړی چې په دغه جرګه کې ټول افغانان په ځانګړې توګه په سوله کې اغېزناکه څیرې راوبلل شي. د نوموړي د یادو څرګندونو وروسته شنونکي وایي چې د لویې جرګې غړي باید فرمایشي نه وي او د ځانګړي مکانیزم او معیارونو له لارې دې وټاکل شي. ټول قومونه باید پکې ګډون وکړي او د ټولو قومونو مخور شخصیتونه او په دې وطن مین شخصیتونه، علمي کادرونه، ځوانان او ښځې پکې باید ګډون وکړي تر څو چې موږ د اقل په دې وتوانیږو چې د یو حل لارې ته ورسیږو. بل دا چې دغه جرګه چې رامنځته کیږي داسې یو جرګه وي چې واقعي جرګه وي، د خلکو جرګه وي چې په دې جرګې کې حداقل هغه موږ پایلې ته ورسیږو. هغه پایله په دې معنا ده چې دلته موږ په اساسي قانون باندې باید بحث وکړو، د نظام په جوړښت باندې بحث وکړو او بالاخره په اقتصادي ناورین سره چې اوس مخ یو ملي مشروعیت، نړیوال مشروعیت، دا هغه څه دي چې باید په دې جرګې کې پرې خبرې وشي. افغانستان متنفذین، دیني علما، د سیاسونو مشران، نو بیا دا لویه جرګه نه ده، دا به تش په نامو لویه جرګه وي. نو که چیرته سیاسي مخالفین پکې شتون ولري، خصوصا استاد سیاف، حکمتیار صاحب، ډاکټر عبدالله کرزی صاحب او دغه راز خلیلي صاحب، محقق صاحب او د استاد رباني زوی، نو دا او قانوني صاحب، نو دا به رښتیا داسې لویه جرګه وي، مشورتي لویه جرګه وي چې هم به افغانانو ته د منلو وړ وي او هم خلکو ته هم داسې پریکړه وکړي چې ملي ګټې پکې وي، ملي خپلواکي پکې وي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که چیرته د راتلونکي لویې جرګې د ټولو خواو پریکړو او نظریاتو ته احترام ونه شي نو دا جرګه به مثبت او ټول منلي عواقب ونه لري. و هیچ نوع عقبگرد و یک قدم هم نمیخواهند از موقف خود از حاکمیت تنظیم خود و حزب خود به نام امارت اسلامی عقب نشینی کنند. امارت و حاکمیت طالب از خود میدانه و لوی جرگه دایر کردن فقط به خاطر مشروعیت بخشیدن و گرفتن به حساب رای اعتماد دیگه سیاسیون و دیگه شخصیت ها هست. هیچ با اقوام افغانستان، با احزاب سیاسی و جریان های سیاسی و شخصیت های ملی و علمی و مستقل افغانستان طالب اعتقاد نداره، اعتقاد به مشارکت نداره، اعتقاد به تفاهم نداره، اعتقاد به اجماع سیاسی نداره. اسلامي امارت بیا د لویې جرګې خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه تر اوسه طرحه نه ده نهایي شوې، خو دا چې دا جرګه به د کومو معیارونو پر اساس وي وروسته په ډاګه شي. امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد تا یک مجمع افغانی را که در آن کسانی از نقاط مختلف کشور دعوت شوند فرا بخواند. این طرح چون هنوز نهایی نشده، عنوان آن، فرمت آن و همچنان چه تعداد کسانی و کیها در آن اشتراک میکنند مشخص نیست. پس از اینکه طرح نهایی شود و از سوی کابینه امارت اسلامی افغانستان تصویب و از سوی مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان تایید شود، مشخصات آن هم معلوم می شود. تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي په وار ویلي چې سرپرست حکومت باید د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو او رسمیت پیژندنې لپاره لویه جرګه راوبولي. امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه هم په دې اړه ورته غوښتنې لري. په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر تشکیل ټینګار. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړېدل او کورنۍ مشروعیت او نړیوال باور لپاره د رښتینې ملي سولې پروسې شتون ډیر اړین دی. د بورلاینز کندهار او هرات ولایتونو ته د خپل سفرونو پر دوام هلته له ښځینه رهبرانو، استازو او نورو سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنو کې دا خبره کړې ده.
یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغو لیدونو کې نوموړې د ټولو افغانانو له حقونو او په ځانګړي ډول د میرمنو له حقونو بشپړ ملاتړ اعلان کړی. همدارنګه نوموړې د میرمنو او نورو افغانانو د حقونو ملاتړ مهم بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو نه پرانیستل د نړیوالو هیوادونو او نورو بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شوې ده. ملګري ملتونه وایي د اسلامي امارت دا هوډ د هغوی او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل سختوي. خو اسلامي امارت ویلي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصون پر طرحې کار روان دی او هر کله چې وروستی شي او رهبري پریکړه وکړي د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي پرانیستل شي. په افغانستان کې امنیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سریاور عبدالرحیم ثاقب د اروپا د سولې انسټیټیوټ له استازي ماریان زومبلیو سره وکتل. د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې ثاقب په افغانستان کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بللی او په هیواد کې د داعش او نورو ډلو شتون یوازې تبلیغات بللی دي. ثاقب سولې له پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ د اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د سولې په اړه حکومت مشورې ته چمتو دی. که څه هم د امنیت چارواکي د هیواد د امنیتي حالت په تړاو ډاډ څرګندوي، خو نړیوال بیا هم په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې چاودنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. د افغانستان څخه د وتلو طریقه مو د متحدینو سره خیانت و. د بریټانیا پارلمان د افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو په هکله په څېړنو کې چې نتیجه یې تېره ورځ خپره شوې ویلي چې دا د پلان جوړونې چمتووالي او رهبرۍ سیستماتیکه ناکامي ښیي. د پارلمان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې اسلامي امارت لخوا د کابل د نیولو څخه وړاندې او د کابل د نیولو پر مخ د ملي ادراري حالت پر مهال د پلان جوړونې او رهبرۍ اساسي کمبود و. د راپور په یوه برخه کې ویل شوي د افغانستان څخه زموږ د وتلو رویه ناوړه وه او زموږ د متحدینو سره داسې خیانت دی چې د قانونو لپاره به د بریټانیایي ګڼې زیانمنې کړي. د بریټانیا په حکومت کې د اګست په میاشت کې هم وروسته تر هغې ګڼ شمېر انتقادونه وشول چې د متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان څخه د سرتیرو ایستلو د اعلان څخه وروسته د هیواد هم په چټکۍ د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. بریټانیا په داسې حال کې د افغانستان څخه ووته چې سلګونه هغه افغانان چې د اسلامي امارت د راتګ څخه وروسته د افغانستان څخه د وتلو په شرایطو برابر و دغه هیواد کې پرېښودل شول. ننګرهار کې د برېښنا د نشتون له امله د 100 تولیدي فابریکو فعالیت په ټپه ولاړ دی چې له امله یې سلګونه کسان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي چې د هرې ورځې په تېرېدو لکونه افغانۍ زیان ویني او غوښتنه کوي چې چارواکي دې ورته دا ستونزې حل کړي. خو د برېښنا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه خبرې نه کوي. د ننګرهار صنعتي پارک چې له کلونو راهیسې پکې شاوخوا 150 وړې او غټې بېلابېلې فابریکې فعالیت کوي. په ننګرهار کې شاوخوا 100 دغسې کارخونې د برق د نشتون له کبله ولاړې دي چې د دې سره سره سلګونه کسان بیکاره شوي او په کور ناست دي. د دې کارخونو مسؤلین وایي که شته نظام ورته د برق زمینه برابره کړي، هغه کسان چې په کور ناست دي بیرته به ورته د کار زمینه برابره شي او خپلو بچو ته به حلال رزق وګټي. د دې فابریکو مسؤلین وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د برېښنا د نشتون له امله فعالیتونه په ټپه ولاړ دي او په خبره یې که دغه حالت دوام وکړي لکونه افغانۍ زیان به وویني. خو د اولنۍ ستونزه زموږ د برق ده چې په دې وخت کې موږ برق د اختر نه مخکې برق تللی ده او تاسې خپله ګورئ چې تقریبا دلته په سلګونو ټنو باندې اوسپنه پرته ده او دې کې د خلکو حسابونه دي موږ سره، د خلکو پیسې دي را سره، هغوی غواړي مزدوران را سره بیکاره شوي دي، کاریګر دي، روزانه بیچارهګان زنګونه وهي او موږ یې ورته وایي چې لا برق نه ده راغلی. برق دومره پریشانه کړي قسم به خدای دغلته اوس دغه خاور راشي د لارې کرامنګ سره نه وي، د پیسې نشته وروره، مزدوران دي، خواران د کورو دومره مشکلات لري. تاسو ته پته ده د افغانستان د خلکو. خو د دوی په خبره لکونه ډالر پانګونه یې کړې تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او هیواد ته خدمت وکړي. خو وایي اوس د هرې ورځې په تېرېدو له زیان سره مخ دي.
دوی له اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوي چې شته ستونزو ته د حل لار وګوري. نو په مجموع کې تقریبا حدود 180 نفر کاریګر موږ دلته لرو او د برق د نشتون د وجې نه اول خو زمونږ کارونه ټول په ټپه ولاړ دي، تولید نشته. همدارنګه د ټولو کارمندانو مصارف، د دوی معاشات، د دوی نور د خوراک بندوبست، دا ټول شیان لکه دغه ټول په موږ باندې تاوان دی. تقریبا موږ سره 1.5 کارګر کار کوي او د هر کارګر په شا باندې یو کورنۍ پرته ده او باید چې هغوی هغه مسلې حل شي. افغانستان د اول نه سقوط سره مخامخ دی او دغه برق د له وجې نه چې څومره کارګر په کار باندې پوخت و هغوی هم بیکاره شو. په یادو کارخونو کې سلګونه کسان په کار بوخت وو خو اوس وزګار دي او له ناهیلۍ سره مخ دي. وضعیت بس دغه رنګ دی، دې کې تقریبا 80 کسه کار کوي، خواران ټول په کور باندې د برق د وجې. مشکل بس دغه دی چې دغه برق موږ ته جوړ شي کېږي بس دغه ناخیله کېږي چې بس همدغه هم راسره چې یا به مړه نه یا به غوړي نه یا به چی نه یا به څوک مریض وي په کور کې داسې یو چې ډېر بې حسابه نفر په دې کې کار کوي او ټول بېروزګاره دي د برق نشتون د وجې له. غوښتنه دا چې برقونه موږ ته زر د زره جوړ شي، د خلک په روزګار اخته شي. په ننګرهار کې د کارخونو د اتحادیې مسؤلین هم یادې ستونزې مني خو وایي که شته نظام ورته رسیدګي ونه کړي فابریکې به فلج او بازار به له لاسه ورکړي. دوی زیاتوي چې یا د ستونزې په وار وار له مسؤلینو سره شریکه کړي خو مسؤلینو تر اوسه په دغه برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خو افسوس او ډیر په تعصب سره دا خبره کوم چې یوه میاشت کېږي چې زموږ صنعتي پارک ته نه دی ورکړل شوی او د چارواکو سره موږ ناسته کړې، زموږ غږ نه پوهېږم چې موږ به نور چا له غږ وکړو چې دغه غږ زموږ واوري. خو نه پوهېږم چې ولې موږ سره دغسې د مور د میرې سلوک کېږي. دا اوس په کابل کې پارک صنعتي ته برق ورکړل شوی دی، شپه ورځ برق ورکوي او ننګرهار ته برق نه دی ورکړل شوی. نو دغه سره د دې نه چې یو تاوان دا دی چې فابریکه ولاړه ده، بل تاوان دا چې مارکیټ هم د لاسه ورک. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو نه خواست دا دی چې زمونږ غږ باید واوري او مونږ فابریکه‌داران او صنعتکارانو ته باید دغه مشکل ته باید د پای ټکی کړي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار د برېښنا له چارواکو سره د خلکو دغه ستونزې شریکې کړو خو هغوی له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. د اوړي په راتلو سره په ننګرهار کې د پرچاوۍ ستونزه ډېرېږي چې دې چارې نه یوازې سوداګر بلکې عام ښاریان هم له سختو ستونزو سره مخ کړي. د دوی غوښتنې دا دي چې شته نظام د دې ستونزې د دایمي حل غم وکړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. له ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبرې ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پولې رب سپارم، ښې چارې.